رضی اللہ عنہ پس راگئی وتوی زوی می مړ دی او زړه می انتهایی غمجنه دی د پیغمبر نه داسې نه دي اورېدلي دې ته اوس وایي سکون لټول دی صحیح ځي له راغلی دی سکون په دې میلاویږي د پیغمبر نه داسې نه دي اورېدلي چې موږ ته بیان کې که څه کار د کولو چې ویې کړو او که څه زیری او خوشحالي پکې چې موږ یې واورو چې خوشحاله شو د هغه هم لږ کم شي الله سبحانه وتعالى قرآن كوي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ده مؤمنان زلونا أقد الله بيدهولو سر مطمئن كيگي وپارام كيگي قرآن چي تواوري استاذ رب پارام شو کنو پوشي چي رب العالمين تاكي ده مؤمنان دا نخا چولي ده چي اغوي ده الله با ذكر سر مطمئن كيگي او چې کله د غم په وخت کې د سندرو ته توجه کېده او ټپو ته او غزلو ته او فحش خبرو ته او نشو ته نو پوه شي چې لار دې غلطه ده کږه وږه ده خوشحالي د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده سکون ارام اطمینان هر څه د هغه په لاس کې دي چې د هغه سره د رابطه برابر نه وي ستا ژوند کې سکون نه راځي دا خبره یاده ساته هغه څوک چې اطمینان او سکون او خوشحالي ورکوونکی دی چې هغه ته ناراضه کې نو د چا نه به ته خوشحالي غواړې داسې یو فایده مخې ته راله چې ګورې د صحابه کرامو او د تابعینو او د دین د مشرانو د ټولو دا طریقه وه چې هغوی به غمونه په څه سره کمول په دیندارۍ سره به یې کمول هغوی به غمونه په دیندارۍ سره کمول اوس ګور الله سبحانه وتعالی په دې سورة الطلاق کې په دې اتیشتمه سپاره کې دا صورت دی ځای په ځای الله سبحانه وتعالی د تقوا طرف ته ترغیب ورکړی د الله نه یره په منځ کې پکې الله دا خبره کړې ده ومن یتق الله یجعل له مخرجا او څوک چې یریږي د الله نه او تقوا پکې په صحیح معنو سره راشي الله بدله د غمونو نه د وتو یو لار پیدا کړي د مصیبتونو نه د وتو لار به پیدا کړي د مشکلاتو نه د وتو لار به پیدا کړي اوس موږ ته ګرځو د یو مصیبت نه د وتو لار لټو نو لاشه لار معلومه ده ومن یتق الله په ځان کې تقوا راوړه دا لار ده الله دله د مصیبت هم حل کوي د دې غم نه دې هم وباسي او خوشحالي د باندې هم راولي نو دا د سلفو طریقه وه او الله دې موږ له توفیق راکړي چې دا طریقه عملي کړو د پیغمبر نه خو دوی څه نه دي اورېدلي هغه وایي نعم ولې مې نه دي اورېدلي ابو هریره رضی الله عنه خو څوک دی دا خو هغه انسان دی چې ملنګ انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې بناسو د غربت انتهایی سخت حالاتو په ده باندې د تېر شوي جمعه کې تاسو اورېدلي څه چل پې شوی بېهوشه شوی د لوږې د لاسه په تاسو څه چل شوی ګنټه درس دی چې راځي ساسلې باندې کړی ماګه په ملاګانو هم دړ نه یې راغلی دې بېهوشه شوی دی د غریبۍ د لاسه خو هغه علم خو یې نه دی پرېښودی او ځکه یو ورځ ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو هریره وایي راټول یې که راټول که دا علم وي او دته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي ته چې د شپې اوده کېږي نو مخکې ویتر کوه حالانکې غوره طریقه څه ده وروسته کو ولې دته ویلي د به علم کوو ټوله شپه به دې ناستو دا حدیثونه به یادول نو ته مخکې کوه که اوس سهار لیټ راپاڅېدې سهار مانځه ته نږدې او ټیم د ویترو نه ویو صحیح ځکه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی ابو هریره وایي ما اورېدلي ولې نه مې دي اورېدلي ښه څه مې اورېدلي واوره صغارهم دعامیس الجنه د دې مؤمنانو چې کوم ماشومانان مړه شي که نه دا به یي دعامیس الجنه اوس دا دعامیس څه ته وایي د دې دوه معنی دي دا جمع ده د دعموس یعنی یو دعموس ده او جمع دعامیس ده یو معنی دا ده چې
الدخال فی الامور ډیر وتونکې راوتونکې یا ننوتونکې راوتونکې ډیر ننوتونکې او وتونکې چې ځي راځي په مخه یو ځي ته ډیر وځي راننوځي معنی ده چې دا ماشومانان د دې مؤمنانو دا چې مړه شي دوی به په جنت کې ګرځي را ګرځي چې کوم ځای خوښي هلته به ننوځي یعنې په دوی څه پابندي هغه نشته یو معنی پکې دا پرته ده وتونکي راوتونکي دي یا ننوتونکي او راوتونکي دي په مخه چې کوم ځای ته لاړو جنت کې چې کوم ځای ته ننوتو راووتو هلته ځي دی خوا ځي هېڅ پابندي پرې نشته یو معنی دا ده چا دا معنی کړې ده دویمه وي د دې معنی دا ده چې دعموس په اصل کې هغه تور چینجي ته وایي چې هغه د دریاب په دې ویښ کې د اوبو په دې ویښ کې چې وګورې نو هلته داسې تور نري نري چینجي پکې په دې اوبو کې او دا چینجي د دې حیوانات کم چې په دې اوبو کې دننه دي لکه مهي وغیره د دوی په دې جبو او په دې مرو پورې نښتي نه پرېږدي په یو وخت کې سم کلک پورې نښتي او هغوی ته ډېر تنګي خو دا چینجي د هغوی نه لرې کېږي نه نو دا ماشومانان چې دي دا هم د عامیس دي دقه شان کلک نښتونکي دي څنګه دا اوس واوره وایي چې یلقا احدهم اباه فیأخذ بناحیة ثوبه قیامت په ورځ چې کله د دې ماشوم د مور پلار د ده سره میلاو شي دا څومره د خوشحالۍ حدیث دی د قیامت په ورځ چې کله د دې ماشوم دا چې په وړوکوالي کې مړ شوی دی ملاقات د ده د مور پلار سره وشي یا یو پکې ورسره میلاو شي فیأخذ بناحیة ثوبه نو دی به د خپل پلار د کمیس د کپړې هغه غاړه هغه پیس کې هغه به ونیسي د کپړې نه به د خپل پلار ونیسي فلا یفارقه حتی یدخله الجنه د هغه وخته پورې به دا پلار نه پرېږدي چې څو پورې جنت ته نه یې بولی دا حدیث امام مسلم راوړی دی امام احمد هم راوړی نو څنګه چې هغه چینجې په اوبو کې نښتی دی په دې حیواناتو پورې نو دا ماشوم نښتی دی په چا پورې په پلار پورې یا په مور پورې او د هغه وخته پورې نښتی دی چې څو پورې هغه جنت ته نه یې بولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې حدیث کې کړې ده او دا ابو هریره رضی الله عنه دې کس ته بیان کړه چې تسلي وشي او چې په دې سره تسلي نه کېږي نو بله څه طریقه شته بیا نه څومره د خوشحالۍ خبره ده چې ای مسلمانه که چېرته بچی دې مړ شي نو صبر کوه د الله نه اجر غواړه الله به دله دومره لوی اجر درکوي چې دا بچی به تا د کمیس نه د کپړې نه ونیسي او هغه جنته پورې به دې بوځي اوس لکه لږ ساعت مخکې ما دا وویل چې د بچي د جدایي غم دا ډېر غټ او دا هغه مور پلار ته پته کوم رب چې دا بنده پیدا